الله په توبه وباسئ. خوست پکتیا پکتیکا پکتیکا په وینو رنګ دی په هر کال جنازه ده زلزله ده زلزله ده ترګمې د توره شپه ده زلزله ده زلزله ده کلی وران د کنډواله ده زلزله ده زلزله ده خلق ډېر عزیز زمونږه زمونږ هم شریکی ته خلق ډېر عزیز زمونږه زمونږ هم شریکی ته د غمونو ننداره ده زلزله ده زلزله ده د غمونو ننداره ده زلزله ده زلزله ده ترګمې د توره شپه ده زلزله ده زلزله ده کلی وران د کنډواله ده زلزله ده زلزله ده وران ویران ښکاري د کلي او د کلي مازدیګر نن وران ویران ښکاري د کلي او د کلي مازدیګر نن یوه نوې هدیره ده زلزله ده زلزله ده یوه نوې هدیره ده زلزله ده زلزله ده ترګمې د توره شپه ده زلزله ده زلزله ده کلی وران د کنډواله ده زلزله ده زلزله ده خوست پکتیا پکتیکا پکتیکا په وینو رنګ دی خوست پکتیا پکتیکا پکتیکا په وینو رنګ دی په هر کال جنازه ده زلزله ده زلزله ده په هر کال. السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو لکه څنګه تېره شپه تاسو ته موږ وویل چې موږ خوست ولایت سپیرلوس ولایت ته هغې سیمې ته چې سخت زلزله ځپلې وه هغلته کومکونه او مرستې وړو. الحمدلله زموږ ټیم دلته موجود دی چې دغه ورته کومکونه او مرستې کوي چې په دې مرسته کې کټ شامل دی، کمپل شامل دی، توشکه شامل دی، بلخ شامل دی، ځینې نور شامپو او څراغونه شامل دي. هغې تر څنګ 9 کومکونه هم شامل دي چې دغه وروڼو راټول کړي دي. کور یې ودان، الله دې اجر ورکړي. په دې کې موږ سره خان بای یا خان خاریه بنسټ 100 فامیلونو سره کومک کړی دی. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ. همدغه رنګ یو بل ورور عبدالرشید ایوبي ورور 100 فامیلونو سره کومک کړی. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ، سلامت اوسئ. 100 فامیلونو سره مونږ کومک کړی چې ځینې وروڼو مونږ ته پیسې رالیږلې وي. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ، الله دې تاسو ته اجر درکړي. دغه دی ستاسو کومک په اړمنو
کورنۍ باندې ویشو او نحکو ما چې زه وروڼو کړی الله دې اجر ورکړي په 2,50,000 همدا به هم دلته نغدې تقسیموم دغو خلکو ته یې به ورکوو چې دا اړمن دي زلزله ځپلي دي هغه چا چې کومکونه او مرستې کړي دي کور مدن له دغه وروڼو نه هم ځانګړې مننه چې په دغه برخه کې دوی همکاري کړې ده الله دې تاسو ته هم اجر درکړي دغه دوی هم هغه خپل کاروبارونه یې پرېښي دي خپل هر څه یې پرېښي راغلي دي موږ سره په څنګ کې ولاړ دي هغه کومکونه چې ځینې وروڼو دوی سره کړي دي هغه به هم دلته تقسیمیږي الله دې دوی ته هم اجر ورکړي موږ سره وشه دا کومکونه هم تقسیموو یو ځل سره یې خبرې هم کوو حالات سره هم شریکوو ترګمې د تور شپه ده زلزله د زلزله ده کلی وران د کنډواله ده زلزله د زلزله ده ما زړګي کې د بابا یادونه پاته ما زړګي کې د بابا یادونه پاته د مورکې خوږه کیسه ده ډیره مهرباني دي انجینر صاحب نه مشترک خوشحاله کمک وکړه کارتونه بسترې لکه مش کرینه وړاندې و بالکل مش فکرې کې څه نه دي په سروي ختم دي د مش سره خوشحاله کمک د بسترې د کټینه د نغد پیسې مشته ورسول ډیره کسون ده دا کې کونډه د یتیم ده کنه هر څه خپل حق ورسو خوشحالي غمدردي دي مش سره وکړه چې کوم ټیم دا د خپل پاتو کامیاب نه ډیره مهرباني شکریا ده نه کوي سلامت ډیره مننه قدرمن هیوادوالو تاسو دا کوښنۍ مشوم چې ګوره د دغه مشوم پلار وفات شوی دا تازه یتیم شوی چپړه کینې لري دا کاکا چپړه کې وښلې دي چپړه کې وی دا سر خدر وته د دې خپې دي چې کلکه شوی ازغه او تیګو وهلې دي او خپل ټپې شوی هم نه په دغه پیخه کې قدرمن هیوادوالو دا هغه اړمن خلکو چې زلزلې ځپلې دي حتی د دوی پلاران وفات شوي دي د دوی کورونه ویجاړ شوي دي د ژوند له هر ډول امکاناتو بې برخې شوي وو الحمدلله بیا ستاسو همکاري وه دوی ته موږ رسیدګي وکړله هغه څه چې تاسې موږ ته رالیږلي وو دوی سره موږ دغه شریک کړل نور به هم بیچاره موږ کومکونه کوو دوی اړه خلک دي دوی دردېدلي خلک دي لورې په لورې څه شو خیر دی بس نه کوم خیر دی دا دردېدلې خور دی بس الله دې زموږ په وطن باندې رحم وکړي نور زه مشوره ان شاء الله پیسې ټول دا ورسېدې چا دا پیسې نه دي څوک نه پوتې پیسو نه 15,000 کلوري ورسېدې ټوله ته دا پیښې د الله د طرفه دي که دا زلزلې ورسي که دا ستونزې ورسي دا هر څه د الله د طرفه ورسي د الله ګناهګوره ګناهونه ټول نه به شوي داسې څوک به نه یې پوتې د الله ګناهګور په چی خلاصېږي د الله ګناهګور په چی خلاصېږي د الله ګناهګور په چی خلاصېږي داسې کو چې ټول الله پاک ته توبه وباسو جګیږو سجده کو الله پاک ته یوه سجده لګوو ټول اماده ښه ټول الله پاک ته توبه وباسئ خلک ډېر عزیزه مونږه زموږ غم شریکی ته خلک ډېر عزیزه چې په هر ګناه و د موږ لیدلو یا الله پاکه ته موږ ته معافي وکړي بقي مو د عذابونه د هر څه نه یا الله پاکه ته وسوتې الله پاک دې دغه ټول شهیدان وبخي الله پاک هغه زخمیانو ته عاجله شفا ورکړي من هیوادوالو هر څه چې راځي دا د الله د طرفه په موږ باندې راځي که هر رقم تکلیف وي مرضي وي زلزله وي باران وي طوفان وي دا ټول د الله د طرفه راځي چې الله پاک ته په صدق سره توبه وباسو راځي چې الله پاک ته زاری وکړو چې نور دغه عذابونه دغه تکلیفونه موږ باندې رانه شي نن په هر کور کې
کې درد دی، په هر کور کې غم دی، په هر کور کې شهید دی، کورونه په بشپړ ډول ړنګ شوي، خلک په کورونو کې ژوند نشي کولی، هغه خپل کورونه اوس د دوی پردي دي، بل ځای کې ژوند کوي. دا خلک چې ستاسو مرستې ضرورت درلود، الحمدلله ښځینه وروڼو کومک وکړلو، کور یې ودان، الله پاک تاسو ته اجر درکړي چې په سخته ورځ کې خپل مسلمان ورور ته لاس ورکوئ او دوی راپورته کوئ. بیا هم تاسو باندې غږ کوم چې دغه خلک ځپل شوي دي، داسې ډېر نور کورونه هم شته چې هغه په بشپړ ډول له منځه تللي دي یا چخ شوي دي، کور کې د ژوند کولو نه دی. راځئ چې بیا هم د دوی سره کومک وکړو، بیا هم دوی سره مرسته وکړو. تاسو ته بهتره معلومه ده چې هره سخته پیښه کېږي تر ټولو لومړی موږ همدغه سیمې ته ځان رسول دی. تېره ورځ به تاسې هم لیدلي وي چې لومړی موږ همدغه سیمې ته رسېدلي وو، مخکې هم یوه پیښه همدلته شوې وه، تر ټولو لومړی موږ همدغې سیمې ته رسېدلي وو. بیا هم موږ آماده یو چې هر ځای کې خدای پاک د داسې پیښې نه راولي. کاروان خراب بنسټ ټول ټیم آماده دی چې په پوره اخلاص سره، پوره ایماندارۍ سره نه سړی کېدونکې هلې ځلې وکړي او دوی ته به خپل ځانونه رسوي، لکه څنګه چې دغه سیمې ته موږ ورسولو. دا خپرونه نور په همدا ځای پای ته رسوو. تر بلې خپرونې ښې چارې او ښه وخت. ترګمې د تور شپه ده، زلزله د زلزله ده، کله وران د کنډواله ده، زلزله د زلزله